السلام علیکم ګرانو ملګرو، زیم عبید الله او تاسو ته په یو ایل انګلیش کې ویلکم وایم. د ډیرو ملګرو په فرمایش سره به موږ نن د امازون د ورچوال اسسټنټ یو مکمل کورس شروع کوو او دا کورس به بالکل فری وي. او د مزه خبره په دې کورس کې دا ده چې دا کورس موږ داسې ډیزاین کړی دی چې په دې باندې ټول ملګری په اسانه سره پیدلی شي. مطلب کړه چې تعلیم کم وي او که زیات نو ټول ملګری په اسانه سره بالکل دا کورس د کولای شي. او زه تاسو ته په ګارانټي سره وایم که چېرته تاسو دا کورس مکمل کړو او تاسو د دې کورس هر یو سټپ پریکټیکلی وکړئ نو تاسو به دې قابل شئ چې تاسو به په خپل کور کې په لکونو روپۍ ګټلی شئ. هر ټولو نه مخکې موږ سټارټ واخلو د بیسیک نه، یعنی موږ به کوشش کوو چې موږ ځان په امیزون باندې بالکل بنیادی پی کړو. یعنی موږ به لومبی ځان په دې پی کړو چې امیزون څه شی دی او دا کار څنګه کوي. نو لومبی دی موږ سره ای کامرس، یعنی ای کامرس څه شی دی. نو موږ به د دې نه ای لرې کړو نو دا به شي کامرس. نو د کامرس مطلب دی تجارت، یعنی اخیستل او خرڅول. خو داسې اخیستل او خرڅول چې په هغې کې موږ فزیکلی انوالف یو، یعنی موږ په خپله یو بازار ته لاړ شو او د هغې ځای نه موږ په خپله یو څیز راواخلو او بیا هغه په خپل دکان کې کیږدو او بیا هغه څیز موږ په خپله لاس په لاس خرڅو. نو داسې تجارت ته موږ کامرس ویلی شو. ښه اوس ای کامرس څه ته وایي؟ نو د ای مطلب دی الکترونیک او د کامرس مطلب دی تجارت، یعنی داسې تجارت یا داسې اخیستل او خرڅول چې هغه مونږ د انټرنیټ له لارې کوو. یعنی په هغې کې مونږ فزیکلی نه یو انوالف، یعنی هغه مونږ لاس په لاس نه خرڅو. نو داسې قسمه تجارت ته مونږ ای کامرس ویلی شو. ښه مونږ سره د ای کامرس درې قسمه دي. لومبی بی ټو بی، نمبر 2 بی ټو سی او نمبر 3 سی ټو سی. ښه د بی ټو بی څه مطلب دی؟ د بی ټو بی مطلب دی بزنس ټو بزنس. مطلب تاسو بزنس کول غواړئ او تاسو د خپل کاروبار دپاره یو پراډکټ اخیستل غواړئ، نو لازمه خبره ده چې تاسو به د دې دپاره د یو بل بزنس سره کنټیکټ کوئ. یعنی په بی ټو بی بزنس کې چې کوم لین دین وي دا د دوو بزنس ترمنځ وي. ښه د بی ټو بی یو ښه مثال علی بابا دی. که چېرته تاسو د دې ویب سایټ ته لاړ شئ نو په دې کې خرڅول او اخیستل دواړه د بزنس ترمنځ وي، یعنی په دې کې تاسو په کم مقدار سره څه نشئ اخیستلی. ښه د ای کامرس بل ټایپ دی بی ټو سی، یعنی بزنس ټو کنزیومر. ښه په دې ټایپ کې لین دین د بزنس او ګاهک ترمنځ وي. په دې کې په ډیر مقدار سره اخیستل ضروري نه وي، بس چې د ګاهک کوم پراډکټ خوښ شي او څومره یې خوښ شي نو اخیستلی شي. او د بی ټو سی یو ښه مثال د پاکستان دراز ډاټ پی کې یو بی ټو سی ای کامرس ویب سایټ دی. ښه دریم نمبر دی مونږ سره سی ټو سی، یعنی کنزیومر ټو کنزیومر، یعنی د ګاهک خرڅول په ګاهک باندې. مثلا ته یو څیز واخلې لږ استعمال کړي او بیا هغه خرڅول غواړي، یعنی استعمال څیزونه خرڅولو ته سی ټو سی وایي. او د دې ښه مثال او ایل ایکس دی. په دې کې تاسو کولی شئ چې سی ټو سی بزنس وکړئ، یعنی په دې کې تاسو د خپل کور هر قسم استعمال څیزونه خرڅولی شئ. ښه دا مونږ سره د بزنس درې ټایپس وو، خو دلته زمونږ کار د لومبي 2 ټایپ سره دی، یعنی بی ټو بی او بی ټو سی. یعنی مونږ به لومبی په بلک کې پراډکټ واخلو او بیا به بی ټو سی یعنی په کنزیومر خرڅو. ښه په دنیا کې مختلف پلیټ فارمز دي د کوم په ذریعه چې خلک آنلاین خرڅول او اخیستل کوي، لکه امازون، شوپیفای، ایبی، دراز او داسې ډیر پلیټ فارمز دي چې د هغې په ذریعه باندې خلک آنلاین خرڅول او اخیستل کوي. خو نن به موږ صرف د امازون باره کې خبره کوو، یعنی زموږ ټارګټ صرف امازون دی. او امازون موږ ولې انتخاب کړو؟ ځکه چې امازون د دنیا یو غټ مارکیټ پلیس دی او داسې وخت را روان دی چې په ټوله دنیا کې به د امازون ویر هاوسز وي. او د دې د کامیابۍ مین وجه دا ده چې امازون ډیر ټرسټیبل او فرندلی دی. دغه رنګ که چېرته مونږ وګورو نو امازون په مختلف کنټریز کې دی، یعنی په مختلف ملکونو کې امازون کار کوي، لکه په امریکا، یورپ، ایشیا او میډل ایسټ. دغه رنګ امازون خو په مختلف کنټریز کې کار کوي، خو مونږ به ځان ته داسې مارکیټ پلیس انتخاب کوو کوم چې سپیسیفیک وي، یعنی چې هلته مونږ ته ډیره فایده وي. لکه که مونږ وګورو نو په دې وخت کې په ټوله دنیا کې د امازون تقریبا 190 یا 180 ویر هاوسز دي، چې په دې کې 120 خوشا په امریکا کې دي. ښه اوس مونږ ګورو چې په امازون کې کوم کوم مارکیټ پلیسز اویلیبل دي. نو امازون دا په 4 مارکیټ پلیسز باندې تقسیم کړي دي. نمبر 1 یورپ،
एशियन कंट्रीज, मिडल ईस्ट او امریکا. یعنی کچر د تاسو په یورپ کې اکاونټ رجسٹر کول غواړئ نو بیا به تاسو په amazon.co.uk باندې اکاونټ رجسٹر کړئ. او کچر د تاسو په اټلی کې رجسٹر کول غواړئ نو بیا به تاسو په amazon.t باندې رجسٹر کړئ. خدا مون سره یورپ کنټریز دي. دا غرنګ کچر د تاسو په ایشیا کې جوړول غواړئ یعنی جاپان وغیرہ کې نو بیا به تاسو په amazon.co.jp. دا غرنګ کې انډیا وی نو بیا به تاسو په amazon.in. خدا مون سره د ایشین کنټریز مارکیټ پلیسز. دا غرنګ مون سره د میډل ایست مارکیټ پلیسز هم دي لکه amazon.ae. دا مون سره د دوبۍ لپاره دی. دا غرنګ amazon.com.tr. دا د ترکی لپاره دی او amazon.sa. دا مون سره د سعودي عرب لپاره دی. او دا غرنګ کچر د تاسو د امریکا کنټریز ټارګټ کول غواړئ نو amazon.com د امریکا لپاره دی او دا غرنګ amazon.ca د کینیډا لپاره دی او د میکسیکو او برازیل مارکیټ پلیسز هم اویلیبل دي. خدا مونږ سره د امازون مارکیټ پلیسز. خو اوس مونږ ګورو چې په امازون باندې په کومو طریقو سره سيزونه خرڅول کیږي. نو په امازون باندې په دوه طریقو سره سيزونه خرڅول کیږي. نمبر 1 FBA او نمبر 2 FBM. د FBA مطلب د فولفیلمنٹ بای امازون او د FBM مطلب د فولفیلمنٹ بای مرچنټ. خا د ټولو نمخ کې مونږ د FBA باره کې خبره کوو. خا FBA د امازون یو ښه سرویس دی او په دې کورس کې زمونږ ټارګټ هم FBA سرویس دی. خا په دې کې به تاسو صرف سیلر اکاونټ جوړ کړئ بیا به خپل پروډکټ لیست کړئ خا بیا به خپل انوینټری د امازون ویر هاوس یعنی ګودام ته ولېږئ. نو څنګه چې تاسو انوینټری امازون ته ورسی نو امازون بس تاسو انوینټری په خپل ویب سټ باندې لایو کړي. خو بیا د دینه بعد به ټول کار د امازون وي. خلک ما په خپل انوینټری کې دا بوټ د امازون ویر هاوس ته ولېګو. خدا هغه نه بعد گا کرالو او دا بوټ یې خوښ شو. هغه په دې باندې کلیک وکړو او دای آرډر کړو. نو امازون به هغه د خپل ګودام نه اوچت کړي هغه به پیک کړي او گاګ ته به ولېږي. خو بیا د گاګ نه پیسو اخیستلو نه بعد با خا امازون به بیا د هغه نه خپل کمیشن کټ کړي او باقی پیسې به بیا زما په اکاونټ کې جمع کړي. خدا خو مونږ سره FBA سرویسو. خدا دینه بعد مونږ د FBM باره کې خبره کوو. یعنی فولفیلمنٹ بای مرچنټ. یعنی پدې کې به ټوله ذمہواری ستاوي. یعنی ټول کار به ته ځان ته په خپل کوي. مثلا تاسو یو پروډکټ لایو کړو او گاګ هغه پروډکټ آرډر کړو نو امازون به تاسو ته ایمیل په ذریعہ نوټیفیکیشن سند کړي. تاسو په هغه نوټیفیکیشن کې د گاګ ټوله ډیټا سند کړي. د هغه نه بعد به تر خپل ویر هاوس نه مال اوچت کړي بیا به هغه پیک کړي او په خپل به گاګ ته ورسوي. یعنی بالکل ټوله ذمہواری بس تاسو خپل وي. امید ساتم چې تاسو ته د FBA او د FBM باره کې پته لګېدلی وي. د دې نه بعد اوس موږ دا زده کوو چې په امازون کې د بزنس کومې طریقې دي. نو تاسو په یاد وساتئ چې په امازون کې د بزنس 3 طریقې دي. نمبر 1 پرایویټ لیبل، نمبر 2 هول سیل او نمبر 3 ډراپ شیپینګ. خو تاسو په یاد وساتئ چې په دې کلاس کې زموږ ټارګټ FBA هول سیل دی. خړومبه موږ د پرایویټ لیبل باره کې خبره کوو. د پرایویټ لیبل مطلب دا دی چې تاسو په یو مارکیټ کې یو سیز واخلئ بیا تاسو په هغه باندې خپل برانډینګ وکړئ بیا په هغه باندې تاسو خپل لیبل ولګوئ او هغه په خپل نوم باندې رجسٹر کړئ او بیا تاسو امازون ته ووایئ چې دا زما پروډکټ دی او دا تاسو لیست کړئ. لکه مثال دا یو پروډکټ دی او دا تاسو واخلئ او دا تاسو په خپل نوم باندې رجسٹر کړئ او په دې باندې خپل لیبل ولګوئ او بیا دغه پروډکټ تاسو په امازون باندې لیست کړئ. خدا مونږ سره پرایویټ لیبل. اوس مونږ د هول سیل باره کې خبره کوو. د هول سیل مطلب د چې تاسو د یو مشهور برانډ نه پروډکټ واخلئ او بیا هغه په امازون باندې لیست کړئ او بیا هغه پروډکټ تاسو سیل کوئ. لکه مثال ډب یو مشهور برانډ دی. تاسو هغه ته وایئ چې زه تاسو پروډکټ په امازون باندې سیل کول غواړم او بیا هغه ته وایي چې ته به موږ نه کم از کم 200 MOQ اخلي او بیا یې ته په امازون باندې خرڅولی شي او بیا به ته د هغې نه پرمیشن لیټر واخلي او امازون ته به ووایي چې ما سره د ډب دا پروډکټ موجود دی او زه دا خرڅول غواړم او ما سره دا پرمیشن لیټر دی او د هغې نه بعد ته خپل پروډکټ په امازون باندې خرڅولی شي. یعنی د یو مشهور برانډ پروډکټ خرڅولو ته هول سیل وایي. اوس موږ د ډراپ شیپینګ باره کې خبره کوو. خو تاسو دلته دا یو خبره په یاد ساتئ. هغه خبره دا ده چې د ډېرو علماو د ډراپ شیپینګ باره کې دا فتوا ده چې دا یو حرام بزنس دی. خو تاسو صرف دلته ځان په دې پوه کړئ چې دا څه شی دی. باقي د دې بزنس نه ځان وساتئ.
مثلا دا یو پروډکټ دی چې د دې قیمت په امازون کې $80 دی. تاسو بل مارکیټ ته لاړ شئ لکه ای بی وغیرہ او هلته دا په $40 ملاویږي او تاسو دا پروډکټ لیست کړئ چې دا ما سره په $50 ملاویږي او گاک راشي او هغه تاسو ته آرډر پلیس کړي نو تاسو به د هغه ټول ډیټیل د سیم نوم سره او د سیم ایڈریس سره ای بی ته سند کړئ او باقی $10 به تاسو سره پاتې شي. خو دې کې 90% دا خطر ده چې تاسو اکاونټ ختم شي. ځکه که چېرته تاسو د ای بی نه دا آرډر کړئ نو ای بی به دا د خپل پیکینګ سره ډیلیور کړي نو چې کله دا گاک ته ورسي نو گاک به کنفیوز شي نو ځکه گاک به وایي چې دا ما د امازون نه آرډر کړی او دا ما ته د ای بی نه ریسیو شو نو بیا هغه پتا باندې کمپلین کولی شي او تاسو اکاونټ ختمېدلی شي. خو د دې نه بعد د موږ سره which one is the best model یعنی په دې بزنس ماډل کې کوم یو ښه دی یعنی موږ سره چې کوم بزنس ماډل دی اوس په دې کې کوم یو ښه دی نو امازون اف بی ای هولسیل یو ښه ماډل دی او دا ولې ښه دی ځکه چې دا موږ د ډیر کم بجټ نه سٹارټ کولی شو. خو اوس موږ د دې خصوصیات ګورو. وی سیل برانډډ پروډکټس سچ از نایکی ایډیډاس نیسله ای ټی سی. د دې مطلب دا دی یعنی مونږ چې کله په پرایویټ لیبل کې کار کوو نو په هغه کې به مونږ خپل برانډ جوړو د هغې نه بعد به مونږ د هغې لیسټینګ کوو او بیا به مونږ د هغې پی پی سی او کمپین وغیره کوو او د هغې نه بعد به مونږ خپل پروډکټ خرڅو یعنی په دې کې به مونږ د یو مشهور برانډ پروډکټ خرڅو چې هغې ته د پی پی سی ضرورت نشته او نه هغې ته د مارکیټینګ ضرورت شته ځکه چې دا آلریډي ټرسټیبل وي. نو مونږ ته په دې کې یو فائدہ دا ده چې په دې کې مونږ ته د پی پی سی او مارکیټینګ ضرورت نشته. بل د مونږ سره وی کین سٹارټ at 2000 as well یعنی دا بزنس مونږ د $2000 نه هم سٹارټ کولی شو. خو بیا دی وی ډونټ هیو ټو رن پی پی سی ایڈورټایزمنٹ ګیو اویز یعنی هماغه خبره ده یعنی چې مونږ په پرایویټ لیبل کې د خپل برانډ د مشهور کېدلو لپاره پی پی سی کمپین او ایڈورټایزمنٹ وغیره کوو. خو په اف بی ای هولسیل کې مونږ ته د دې ضرورت نشته ځکه چې د دې برانډ آلریډي پی پی سی کمپین او مارکیټینګ وغیره شوی وي. خو بیا د مونږ سره very less risk involved in this business model یعنی په دې کې د ریسک یا نقصان چانس ډیر کم وي او نقصان تاسو صرف په یو صورت کې کولی شئ چې کله تاسو یو غلط پروډکټ واخلئ. خو بیا دی you can do it yourself یعنی دا بزنس تاسو خپل هم کولی شئ یعنی تاسو پراپر نالج گین کړو او تاسو مکمل په امازون کې ماستر شوئ نو بیا تاسو په اسانه سره خپل اکاونټ خپل هینډل کولی شئ یعنی بیا تاسو ته د وی د هایر کولو ضرورت نشته. خو بیا د موږ سره پیشن کنسسټنسي او رائټ ډایرکشن یعنی په هر یو بزنس کې د دې دریو خبرو ډیر زیات ضرورت وي. یعنی تاسو ته دا کلاس ما واخیستو او تاسو دا کلاس په دې باندې پرېږدئ یعنی تاسو دې ته یو پراپر ټایم نه ورکوئ یعنی تاسو یو ورځ کار کوئ او بیا 2-3 ورځې چوټي کوئ نو داسې دا بزنس بالکل نه کیږي. تاسو به دې ته یو پراپر ټایم ورکوئ یعنی که چېرته تاسو دې ته یو پراپر ټایم ورنه کړئ نو تاسو په دې کې نشئ کامیابېدلی. خو نو د پیشن هم موږ سره ډېر زیات ضرورت دی یعنی په دې کې به په تاسو باندې مختلف حالات راځي یعنی یو ټایم کې به تاسو یو پروډکټ پسې ګرځئ او تاسو ته به پروډکټ نه میلاویږي خو تاسو به ډیموټیویټ کیږئ نه. په دې ټایم کې به تاسو د صبر نه کار اخلئ. کله به تاسو د یو برانډ نه اپروول غواړئ خو هغه به تاسو ته اپروول نه درکوي. کله به تاسو د سپلایر نه شیټ غواړئ او هغه به تاسو ته شیټ نه درکوي خو تاسو به په دې ټایم کې بالکل حوصله نه بیلئ. تاسو به د صبر نه کار اخلئ. خو بیا د رائټ ډایرکشن یعنی تاسو کې صبر هم شته او تاسو پراپر ټایم هم ورکوئ خو تاسو ته رائټ ډایرکشن نه دی معلوم یعنی تا ته دا پته نشته چې زه په کومه طریقه کار وکړم. لکه مثال ته پېښور ته روان یې او تا ته پته نشته چې ته به کومه لار لاړ شي او ته چېرته روان یې. بیا به د دې ریزلټ دا وي چې ته به په 10 کالو کې هم خپل منزل ته ونه رسې او چې کله تاسو سره رائټ ډایرکشن وي نو تاسو په اسانه سره خپل منزل ته رسېدلی شئ. خو بیا دی ریزلټ ویل کم افټر 3 months دا خبره تاسو ته ما مخکې هم کړې وه یعنی داسې بالکل نه ده چې تاسو به دا کورس وکړئ او تاسو ته به ډالرې سټارټ شي. خو که فرض که داسې ملګري وي چې د هغوی شوق وي او هغوی دې ته پراپر ټایم ورکوي نو د داسې کسانو ریزلټ 3 میاشتو پورې راتللی شي یعنی ممکنه ده چې هغوی په 3 میاشتو کې کامیاب شي. خو امید ساتم چې تاسو به د بزنس دا ماډل زده کړي وي.
خا د دې نه بعد زه تاسو سره یو څو بیسیک کانسپټس یعنی یو څو بنیادی خبرې شریکوم ځکه چې ستاسو لپاره دا خبرې ډېرې ضروری دي. خړومبه پوینټ دی مونږ سره ارنینګ گریډ، یعنی مونږ به د سٹارټ نه بالکل د پیسو د ګټلو لالچ نه کوو. اکثر داسې ملګري وي چې هغه د شاهد انور یو څو ویډیو وګوري او بیا د هغوی داسې ذهن جوړ شي چې راشه 2 میاشتې کورس وکړه او په لکونو روپۍ وګټه، نو هغه ملګري دې خفه کیږي نه او هغه دې دا ویډیو نه ګوري. که چېرته تاسو غواړئ چې تاسو ته په امازون کې کامیابي میلاو شي نو د دې لپاره به تاسو لومبی د امازون پراپر نالج گین کوئ. نو لومبی ځان په امازون کې بالکل ماسټر کړئ. تاسو یقین وکړئ که چېرته تاسو په امازون کې ځان ماسټر کړو نو بیا به پیسې ګټل ستاسو د ګس لاس کار وي. نو د دې لپاره به تاسو لومبی لږ محنت کوئ، یعنی چې څومره هم تاسو کولی شئ لومبی تاسو زده کړه وکړئ. د هغې نه بعد الله پاک د چا محنت هم نه ضایع کوي. خبل پوینټ دی مونږ سره کلاینټ ګریبینګ انیشلی. اکثر داسې ملګري وي چې 2-3 میاشتې د امازون کورس وکړي او بیا کلاینټ ته وایي چې زه ایکسپرټ یم او زه ستاسو اکاونټ هینډل کولی شم او په میانځ کې خپله د څه نه هم نه وي خبر. داسې کار به تاسو کله هم نه کوئ، ځکه چې کله تاته یو کلاینټ اکاونټ درکړي نو کلاینټ به په هغې کې انویسټمنټ کړی وي او په هغې کې به په لکونو روپۍ بندې کړي وي. نو په سٹارټ کې تاسو بالکل د کلاینټ د پیدا کولو کوشش مه کوئ. لومبی تاسو کوشش وکړئ چې ځان ایکسپرټ کړئ. چې کله تاسو ښه ماسټر شئ نو تاسو یقین وکړئ چې تاسو ته به دومره کلاینټس را روان وي چې تاسو سره به د هغې لپاره ټایم نه وي. نن سبا کلاینټس ښه ډېر دي خو ایکسپرټ ویز نشته چې د هغوی اکاونټ هینډل کړي. نو لومبی کلاینټ پسې تاسو بالکل مه ځئ. لومبی تاسو نالج گین کړئ، د هغې نه بعد کلاینټس ګریب کول بالکل آسان دي. ښه د دې نه بعد دی هاف نالج از ډسټرایبل. ښه د دې څه مطلب دی؟ نو د دې همغه مطلب دی یعنی څه ملګري داسې وي چې هغه د امازون یو ویډیو نیمه وګوري او بس اکاونټ کریټ کړي، نو بیا اکثر څه وشي د داسې کسانو اکاونټ امازون ختم کړي. د هغې مین وجه دا ده چې امازون تا ته صرف یو چانس درکوي. یعنی امازون د فیسبوک یا د انسټاګرام د آی ډي په شانتې نه دی، یعنی چې ستا آی ډي به ختمه شي او ته به یې په بل جیمیل یا په بل نمبر باندې جوړه کړې. امازون بالکل تا ته صرف یو چانس درکوي. مثلا ستا نوم علي دی او ستا کوم ډاکومنټس یو، نو په دې باندې ته صرف یو ځلې اکاونټ کریټ کولی شي. او که چېرته ستا اکاونټ ختم شو نو بیا تاسو په دې ډیټا باندې بل اکاونټ نشئ کریټ کولی. بیا که چېرته تاسو اکاونټ کریټ کول غواړئ نو بیا به تاسو د رور یا ملګري وغیره ډاکومنټس یوز کوئ. خو که فرض که تاسو اکاونټ هم کریټ کړئ خو چې بیا تاسو ته دا پته هم لګي چې یو پراډکټ به د سپلایر نه څنګه اخلئ او یا به کوم پراډکټ په کوم وخت کې اخیستل پکار وي. یعنی فار ایگزامپل مثلا د اوړي موسم وي او ته پکې د جیمی پراډکټ واخلې، مثلا د اوړي په موسم کې ته بوټان یا کوټ وغیره واخلې، نو تاسو خپله سوچ وکړئ چې د دې به څه ریزلټ وي. نو د دې لپاره تاسو ته یو پراپر نالج پکار دی. ښه د دې نه بعد دی مونږ سره امازون از ناٹ ا چایلډ پلی، یعنی امازون یو ګپ نه دی. یعنی که چېرته تاسو امازون زده کول غواړئ او تاسو غواړئ چې زه په امازون کې ماسټر شم نو د دې لپاره تاسو ته یو پراپر نالج پکار دی. یعنی که چېرته تاسو امازون یو ګپ وګڼلو نو په اخره کې به د دې نتیجه دا وي چې تاسو به د یو غټ نقصان سره مخ شئ. خبل دی مونږ سره سیم از ادر بزنس، یعنی امازون مونږ سره سیم د نور بزنس رنګ دی. یعنی مونږ چې څنګه نور کاروبار کوو، یعنی مونږ چې څنګه عام روټین کې د خپل کاروبار دپاره سامان واخلو بیا هغه سامان په خپل سٹور یعنی دکان کې کیږدو او بیا هغه په گاګ باندې خرڅو، نو دغه رنګ مونږ سره امازون هم سیم بزنس دی. خو صرف په دې دواړو کې فرق دا دی چې امازون مونږ سره آنلاین بزنس دی او دا بزنس به مونږ څنګه کوو. نو په دې کې څه راکټ ساينس نشته، د دې لپاره صرف مونږ ته پراپر نالج پکار دی. او چې کله هم تاسو سره پراپر نالج وي نو په دې کې ستاسو د کامیابۍ چانس 100% دی. بیا دی مونږ سره minimum 8 to 10 months work and agency، یعنی د دې دا مطلب دی چې تاسو خو به دا کورس په 3-4 میاشتو کې وکړئ، خو د هغې نه بعد به تاسو ته دا پکار وي چې تاسو 9-10 میاشتې د یو ایکسپرټ سره کار وکړئ. یعنی که چېرته تاسو سره خوا کې ایجنسي وغیره وي نو که ډېر نه وي نو چې 3-4 میاشتې خو تاسو ضرور کار وکړئ. او ایجنسي ولې ضروري ده؟ ځکه چې هلته ماحول وي، هلته ستا نه سینیر ناست وي. یعنی که چېرته تاسو ته یو مسله راشي نو تاسو یې د خپل سینیر سره شیر کولی شئ. یعنی یو کار چې ته په کور کې په 3 میاشتو کې زده کې هغه ته په ایجنسۍ کې په 2 هفتو کې زده کولی شي. ښه بیا دی پروډکټ از کینګ،
98% work is product hunting and sourcing. یعنی په امازون کې چې کوم زمون کار دی نو 98% کار زمون پروډکټ کې دی. یعنی مونږ به ډیپ انالیسس کوو، یعنی مونږ به ډیپ سټډي کوو چې مونږ به کوم پروډکټ اخلو او مونږ به کوم پروډکټ لیست کوو. یعنی د کومې کرایټیریا مطابق به مونږ پروډکټ اخلو، یعنی په هغه پروډکټ کې به کوم خصوصیات وي. ان شاء الله زه امید ساتم چې تاسو دا کورس مکمل کړو. تاسو به داسې ایکسپرټ شئ چې تاسو کله یو پروډکټ ته ګورئ نو تاسو ته به پته لګي چې آیا دا ویننګ پروډکټ دی او که نه. او زمونږ چې کوم نیکسټ یعنی را روان کلاس دی نو په هغې کې به تاسو د ویننګ پروډکټ خصوصیات وپېژنئ. ښه اوس مونږ هسې د اګزامپل لپاره یو څو برانډ راخیستي. د دې دا مطلب نه دی چې تاسو صرف دې برانډ سره کار وکړئ، بلکې د دې دا مطلب دی چې دا غټ برانډ دی لکه 7 اپ دی، کوکا کولا، لیز دی، دغه رنګې پیپسي شوه، لیپټن شو. دا ټول هغه برانډ دی چې د دې پروډکټ په امازون باندې خرڅیږي. ښه اوس مونږ ګورو چې په برانډ، ډسټریبیوټر، هولسیلر، ریټیلر او کنزیومر کې څه فرق دی. خړومبی دی مونږ سره برانډ هغه ته ویلی شي چې هغه یو پروډکټ پخپله جوړوي او هغه د دې پروډکټ مالک وي. او دا هم ضروری نه ده چې هر یو برانډ دې پروډکټ پخپله جوړوي، بلکې داسې برانډ هم شته چې هغه پروډکټ پخپله نه جوړوي بلکې هغه یې په مینوفیکچر باندې جوړوي. لکه که تاسو وګورئ نو په پرایویټ لیبل کې یو پروډکټ پخپله نه جوړیږي بلکې په مینوفیکچر باندې جوړیږي. یعنی پروډکټ په مینوفیکچر باندې جوړ شي او هغه پروډکټ صرف په خپل نوم باندې رجسټر شي. ښه د برانډ نه بعد دی مونږ سره ډسټریبیوټر. ښه ډسټریبیوټر هغه ته ویلی شي چې هغه د برانډ نه په کنټینرو باندې پروډکټ واخلي او بیا یې په هولسیلر باندې خرڅوي. ښه د دې نه بعد دی مونږ سره هولسیلر. هولسیلر بیا د ډسټریبیوټر نه سامان واخلي او بیا یې په ریټیلر باندې خرڅوي. او مونږ هم په امازون کې ریټیلر یو او ریټیلر د برانډ نه هم پروډکټ اخیستلی شي او د ډسټریبیوټر نه هم اخیستلی شي او د هولسیلر نه هم اخیستلی شي. یعنی ریټیلر د دې درې وړو نه پروډکټ اخیستلی شي. بس چې زمونږ په کوم یو کې ډیره ګټه وي نو مونږ د هغې نه پروډکټ اخیستلی شو. ښه بیا دی کنزیومر. او کنزیومر هغه ته ویلی شي چې هغه د خپل استعمال لپاره یو پروډکټ اخلي. ښه لومبی به مونږ کوشش کوو چې مونږ لومبی پروډکټ د برانډ نه واخلو او بیا که چېرته برانډ مونږ له اپروول رانه کړي نو بیا به مونږ کوشش کوو چې مونږ د ډسټریبیوټر نه پروډکټ واخلو او د ډسټریبیوټر نه بعد به مونږ د هولسیلر سره کنټیکټ کوو. ښه اوس مونږ د کیټیګریز باره کې خبره کوو. په امازون کې خو مونږ سره ډېرې کیټیګریز دي، خو مونږ تاسو ته هغه 10 کیټیګریز ښایو کوم چې په امازون باندې ډېرې زیاتې خرڅیږي. لکه لومبی دی مونږ سره هوم اینډ کچن، بیا دی سپورټس اینډ آوټ ډور، دغه رنګې ټویز اینډ گیم. دا ټولې هغه کیټیګریز دي کومې چې په امازون باندې ډېرې زیاتې خرڅیږي. خو په سټارټ کې تاسو کوشش کوئ چې تاسو په انګیټډ کیټیګري کې کار وکړئ چې په هغې کې د انوایس وغیره ضرورت نه وي. ښه په ګیټډ او په انګیټډ باندې به تاسو انشاءالله په روان کلاس کې ډېر ښه پیښ شئ. خو په سټارټ کې تاسو کوشش کوئ چې تاسو په انګیټډ کیټیګري کې کار وکړئ ځکه چې په دې کیټیګریز کې به ستاسو د ګټې چانس ډېر زیات وي. ښه که اوس چېرته تاسو دا کورس مکمل کړئ او تاسو په امریکا کې خپل اکاونټ جوړول غواړئ نو تاسو څنګه کولی شئ چې په امریکا کې FBA هولسیل شروع کړئ. نو د دې لپاره به تاسو ته د دې ډاکومنټس ضرورت وي. لکه لومبی دی مونږ سره LLC لیمیټډ لایبیلیټي کمپني. او دا چې کله مونږ په US کې FBA هولسیل کول غواړو نو هلته به مونږ خپله کمپني جوړو، یعنی هلته به مونږ رجسټریشن کوو. هلته به مونږ په خپل پاسپورټ یا په NIC باندې خپله کمپني کریټ کوو. او دا کله په کار راځي دا چې کله مونږ د سپلایر سره کنټیکټ کوو نو په دې ټایم کې ستانه سپلایر LLC غواړي چې آیا ستا کمپني شته، نو ته به ورته ووایې چې او دا زما LLC ده، لکه علي LLC یا فهد LLC. یعنی تا به په خپل نوم باندې LLC کریټ کړي وي، ته به ورته ووایې چې دا زما کمپني ده او زه پروډکټ اخلم او خرڅوم یې. ښه بیا د EIN نمبر یعنی امپلایر آیډنټیفیکیشن نمبر. ښه دا مونږ د ټیکس د پی کولو لپاره یوز کوو. او دا چې کله مونږ LLC کریټ کړو نو دا مونږ ته د LLC په ترو ملاویږي. خو تاسو په یادو ساتئ چې په امریکا کې کوم اوسیږي د هغوی دپاره ټیکس ID SSN دی یعنی سوشل سیکیورټي نمبر، او چې کوم د امریکا نه بهر اوسیږي د هغوی دپاره ټیکس ID EIN نمبر دی. او دا چې کله مونږ د سپلایر سره کنټیکټ کوو نو هغه یې مونږ نه غواړي. ښه بل دی ریسیل سرټیفیکیټ یا سیل پرمټ. ښه دا د څه دپاره دی؟
نو کله چې موږ د سپلایر نه پروډکټ اخلو نو موږ هغه ته وایو چې موږ ته ستا پروډکټ راکړه دا موږ سیل کوو نو بیا هغه موږ نه ریسیل سرټیفیکیټ غواړي یعنی هغه موږ ته وایي چې موږ ته خپل ریسیل سرټیفیکیټ وخایا یعنی چې ته خو به دا پروډکټ په خپل نه استعمالوي یعنی کته چېرته دا پروډکټ په خپل استعمالوي نو بیا په پتا باندې سیل ټیکس راځي او کله چې تا سره ریسیل سرټیفیکیټ وي او ته سپلایر ته ریسیل سرټیفیکیټ ورولېږي یعنی ته خپل ریسیل سرټیفیکیټ سپلایر ته شو کړې نو بیا چې سپلایر ته د کوم پروډکټ درکوي نو په هغه باندې بستانه ټیکس نه چارج کیږي یعنی د ریسیل سرټیفیکیټ په ذریعہ باندې موږ د ټیکس نه بچ کېدلی شو خبیا د یو اس ای فون نمبر خله دې مونږ ته ولې ضرورت دی نو کله چې مونږ د سپلایر سره کانټیکټ کوو یا مونږ د سپلایر نه اپروول غواړو نو په دې وخت کې مونږ ته د یو اس ای د فون نمبر ضرورت وي خبیا دې مونږ سره یو اس ای ایډرس او د دې ضرورت کله راځي کله چې مونږ ال ال سی کریټ کوو نو په دې وخت کې مونږ ته د یو اس ای د ایډرس ضرورت راځي او دا به مونږ بای کوو او د دې په ذریعہ باندې مونږ ال ال سی کریټ کولی شو خبیا دې ویب سایټ او دا چې کله مونږ د سپلایر سره کانټیکټ کوو نو سپلایر مونږ نه تپوس کوي چې ته دا پروډکټ چېرته خرڅوي نو مونږ هغه ته وایو چې مونږ دا پروډکټ آنلاین هم سیل کوو او دا مونږ په خپل ویب سایټ هم سیل کوو نو بیا سپلایر مونږ ته وایي چې ته مونږ ته خپل ویب سایټ وښایا نو په دې وخت کې بیا مونږ ته د ویب سایټ ضرورت راځي بیا د پروفیشنل ایمیل اینڈ هوسټینګ او دا چې کله مونږ د سپلایر سره کانټیکټ کوو یعنی مونږ سپلایر ته میل سینډ کوو نو په دې وخت کې بیا مونږ پروفیشنل ایمیل یوز کوو یعنی یو خو زمونږ خپل ایمیل وي لکه علي احمد وغیرہ نو تاسو په یاد وساتئ کوم چې زمونږ خپل ایمیل وي په هغې باندې مونږ ته سپلایر کله هم ریسپانس نه راکوي او کله چې مونږ په پروفیشنل ایمیل باندې کانټیکټ وکړو نو بیا ډیر چانس دی چې سپلایر مونږ ته ریسپانس هم راکړي او اپروول دا مونږ سره ال ال سی دا تاسو په مختلف سټیټس کې جوړولی شئ او دا مونږ سره ای آی ان نمبر دی او دا مونږ سره ریسیل سرټیفیکیټ یا سیل پرمټ دی د دې نه بعد دی 3 سټیجز اف امازون هولسیل اف بی ای یعنی د امازون اف بی ای هولسیل مونږ سره 3 سټیجز دي چې لومبی دی مونږ سره سورسینګ یعنی یو پروډکټ پیدا کول یا یو پروډکټ اخیستل بای فرام د برانډ یعنی یو پروډکټ د برانډ نه اخیستل بای فرام د ډسټریبیوټر یا یو پروډکټ د ډسټریبیوټر نه اخیستل سکینینګ اینڈ سلیکټینګ پروډکټ یعنی یو پروډکټ اخیستل یا د هغې سورسینګ کول دا مونږ سره لومبی سټیج دی بل سټیج دی مونږ سره لوجیسټکس آرډر پلیسمنټ یعنی مونږ د سپلایر سره یو پروډکټ پیدا کړو اوس دغه پروډکټ اخیستل بیا دی شپینګ ټو امازون یعنی بیا دغه پروډکټ د امازون ویر هاوس ته وړل دا مونږ سره لوجیسټک شو بیا دی سیلینګ یعنی ما یو پروډکټ لیست کړو او بیا دغه پروډکټ د امازون ویر هاوس کې پروت دی خو هغه خرڅیږي نه نو ګیټینګ بای باکس یعنی بای باکس به مونږه څنګه ګین کوو بیا مینیج پرایز یعنی پرایز به مونږ څنګه مینیج کوو او خپل مقابل سره به مقابله څنګه کوو نو دا مونږ سره په سیلینګ کې راځي یعنی په امازون کې مونږ سره دا 3 سټیجز دي یعنی یو پروډکټ پیدا کول بیا آرډر پلیس کول بیا د امازون ویر هاوس ته راوړل او بیا دا پروډکټ خرڅول او څلورم سټیج دی ریپیټ اگین دیز 3 سټیجز یعنی دا 3 سټیجز بیا دوباره د سر نه کول یعنی ستا سامان خرڅ شو بیا د سپلایر سره یو پروډکټ پیدا کول آرډر پلیس کول د امازون ویر هاوس ته راوړل او بیا خرڅول خانو ملګرو په دې باندې زموږ د امازون اف بی ای هولسیل لومبی کلاس ختمیږي که ستاسو په ذهن کې د دې کلاس متعلق هر قسم کوېسچن وي نو تاسو یې موږ نه په کمنټ کې کولی شئ د بل کلاس د راتلو پورې موږ ته اجازت راکړئ د الله په امان